دوه لنډ مهم او تازه خبرونه. پښتين چمن کې افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو بد چلند دردونکی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په یو ټویټ کې په سپین بولدک کې پر ډیورند کرښه له افغان کډوالو سره د پاکستاني ځواکونو په سپکونکي چلند اعتراض کړی او دای د ټولو انساني او بشري اصولو خلاف عمل بللی دی. نوموړي ویلي په سویلي پښتونخوا کې د امنیتي ادارو له لوري له عام ولس او په ټوله سیمه او خصوصي ډول چمن کې هره ورځ له عامو خلکو سره غیر انساني چلند، جبر او ظلم دی ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه یې کوو. په ټولنیزو شبکو کې داسې تصویرونه خپاره شول چې د پاکستاني پوځیانو له لوري کډوال وهل شوي او ټکول شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ سمدستي د دې اعمالو ته رسېدو غوښتنه کړې ده. دوم خبر، ولسمشر غني ارکي له جنرال بواجه سره وکتل. سرچینې وایي دواړه لوري د سولې پروسې اوربان او د طالب بندیانو په خوشي کولو خبرې کړې دي. معلومات دا دي چې باجوه د سولې په پروسه کې پاکستان په پخوانیو غوښتنو ټینګار پیکیج یو وار افغان مشرانو ته وړاندې کړی دی. په دغه غوښتنو کې تر سولې وروسته به پاکستان سره د افغانستان اړیکې، د افغانستان بهرني سیاست او اقتصادي اړیکو په اړه مهم جزئیات شامل دي. د یادونې وړ ده چې مخکې به افغان چارواکو د اکثره مسایلو لپاره پاکستان ته منډې وروهلې، خو اوس پاکستاني چارواکي افغانستان ته منډې راوهي او د ملاقاتونو زارۍ کوي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.